و امام عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ فرمای وی قسم په الله چې موږ د ورځې د خپل نظر په قران کې بند نکو مال حیا راځي ته وګوره ته څومره قران تلاوت کوي چته لوی پیغام در رب العالمین د خوانه راغلی دی بچی دی به تور مثال په امریکا کې دی یا په لندن کې دی یا د دنیا په یو بل ملک کې دی یو خط تعالی را لګلې دی او هغه په مکه ژبه باندې لیکل شوی دی څنګه توت ګرځي چیرې څوک په انګلیسي پوهیږي څوک په تور مثال په عربي پوهیږي څوک په ترکیه ژبه باندې پوهیږي چې زما بچی خط را لګلې په دې کې به څومره مالونو تذکره وي څومره تجارتونو تذکره وي کینینا تر څو پر چې هغه خط باندې تازه پوي کړی نه د رب العالمین د خوانه لوی خط د رب العالمین د خوانه لوی پیغام هغه موږ لراغلی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای بلکې حدیث قدسی دی فصل کلام الله د رب العالمین د کلام غرواله په دې نورو کلامونو باندې د څه دی لکه څنګه چې رب العالمین په دې ټول مخلوق باندې غوړه دی چې تا وس د امتحان کې سند واخصو کوانه خصو د دنیا د امتحان لپاره موږ څومره خواري کوو د غیر لپاره موږ څنګه ځان کړو د غیر لپاره موږ څنګه پیسونه داخلو د غیر لپاره څومره اوچته جامعه او څومره اوچت پنتون انتخابو به په کوم ملک چې د غیر سند څومره اوچته هغه څومره انتخابو دا ټول چې راوالي د قران کریم نه قربان لیکن تا د الله د خوانه وس امتحان کې موږ واقعو چې موږ د خپل نظر په دې قران کې بندو یا نه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله ابن تیمیه په القواعد النورانیه کې ابن قیم کې وایي کریه دا چې رب العالمین په دې کتاب کې خپل نظر بند ساتي یا نه ساتي د قران تلاوت یو عبادت د خپل نظر په دې قران کې بندول دا بل عبادت